بدبختانه چې یو بد خبر ده، بد خبر ښه هم نه وي، خو زه ځکه تاسو سره شیر کومه ځکه که چیرته تاسو دې نه خبر نشئ تاسو ته مشکل جوړېدلی شي، ستاسو پیسې بې ځایه کېدلی شي. نو بد خبر کم یو ده، هغه د اوکې ایکس په اړه باندې ده. السلام علیکم ویورز، زه یم رحمان الله، تاسو ګورئ رحمان الله آفیشل یوټیوب چینل. ملګرو دغه ویډیو چې زه جوړوم د اوکې ایکس په اړه باندې، لکه څنګه چې ما درته د ویډیو په سټارټ کې ویلې چې بد خبر ده، هغه دا خبر ده چې اوکې ایکس هم اوس په افغانستان کې نور خپل فعالیت بندوي او داسې وښایي چې بند کړی هم ده. یعنی څوک نشي کولی دې نه وروسته چې په اوکې ایکس ایکسچینج په اوکې ایکس صرافۍ کې خپل اکاونټ جوړ او ویریفای کړي، لکه څنګه چې باینانس، بایبیټ، بینګ ایکس صرافیان دي، ایکسچینجونه دي. په همدې ډول سره اوکې ایکس هم یو ایکسچینج، یو صرافي ده. خو د ویډیو نه مې مطلب هم دا ده چې په نن ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې اوکې ایکس په کوم ډول سره فعالیت بندوي، آیا موږ ویډرا ترې کولی شو که د چا پیسې پکې بندي یا آینده کې درته مشکل جوړولی شي. دا هر څه په نننۍ ویډیو کې در سره شیر کوم ملګرو. نو په دې هیله چې ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ، او که چیرته مو چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړئ، ضرور زموږ د یوټیوب چینل رحمان الله آفیشل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، نوټیفیکیشن هم آن کړئ، تر څو دغسې نوي اپډیټ خبر هر وخت تاسو ته په وخت در ورسیږي او تاسو ویډیو مس نه کوئ او ویې ګورئ. نو ملګرو بد خبر خو ما ځکه درته ویل چې اوکې ایکس دا ده. دلته تاسو وګورئ اوکې ایکس ټیم سره ما مثال چیټ کولو، هغوی ته ما میسیج وکړو، یو څه ستونزه مې درلودله. نو کله چې ما ټیکټ واخیستلو هغوی بیا تاسو ته یو څو ساعتونو کې ځواب درکوي. حالانکه زه دې نه خبر نه وم چې مثال ما اوکې ایکس اکاونټ شته ده، تقریبا اوس هم پکې $1.5 د یو ایس ډي ټي دي اوکې ایکس کې. ما اوکې ایکس اکاونټ فعال ده، ویریفایډ ده، اوس کومه ستونزه نه لري. خو دلته وګورئ د موبایل سکرین کې تاسو ما سره خوا کې وګورئ، دې خوا یا دې خوا په موبایل سکرین کې تاسو ته ښکاري ما ته په دې ډول سره یو ایمیل راغی. دلته وګورئ ملګرو، دلته لیکلي چې رحمان الله احمدزی، لکه ما ورته مثال میسیج وکړلو، دلته زما په ټایټل کې نوم لیکلی ده بوټ ته خوانه. دوی هر چاته اول دغسې یو ټایټل بوټ یو میسیج ورکوي اتومات، هغې نه وروسته بیا تاسو سره لایف ایجنټ خبرې کوي. نو دلته لیکلي چې ګوډ ډے، ښه ورځ ولرئ رحمان الله احمدزی. دا لیکلي فرام جولای 15 2024 د 15 جولای د 2024 نه شروع کیږي. مثال څه شی afternoon د ماسپښین نه بعد صحیح شو. اوکې ایکس will restrict user from Afghanistan, Nigeria and Nepal to register new accounts. اوکې ایکس به څنګه کوي؟ هغه کسان چې د افغانستان نه وي، نایجیریا نه وي او نیپال نه دي، هغوی نشي کولی چې په اوکې ایکس کې نوی اکاونټ جوړ کړي او ویریفای یې کړي. یعنی مثال دې نه وروسته اوکې ایکس کې څوک نشي کولی چې نوی اکاونټ جوړ او ویریفای کړي او فعالیت پکې وکړي. که چیرته د چا زاړه اکاونټونه وي، لکه زما په ډول ما هم اوکې ایکس کې اکاونټ جوړ د ویریفای کړی مې ده، مخکې مې جوړ کړی و، هغوی چې کومې پیسې دي هغه مشکل نه لري، هغه کولی شي چې ویډرا یې کوي. دلته مثال د دوی مطلب دا ده چې نوي اکاونټونه نور په اوکې ایکس کې بند شو. د افغانستان، نایجیریا او نیپال دغه درې هېوادونه یې ښودلي چې په دې درې هېوادونو څخه د 15 جولای نه وروسته بعد څوک نشي کولی چې نوی اکاونټ جوړ کړي. نن تقریبا 19 جولای ده، یعنی بس دې نه وروسته په اوکې ایکس کې څوک نشي کولی چې نوی اکاونټ جوړ کړي، ویریفای کړي، څوک چې د افغانستان نه وي. زمونږ هیواد هم بدبختانه چې په اوکې ایکس ایکسچینج کې هم د لاسه وکړو. اول بینګ ایکس ایکسچینج او بینګ ایکس صرافي و، هغوی افغانستان کې فعالیت بند کړو. هغې نه وروسته په بیټ ګیټ کې زما ولیټ و ملګرو، ایکسچینج کې خو اکاونټ نه جوړېدلو، په بیټ ګیټ ولیټ کې اکاونټ جوړېدلو. زما په بیټ ګیټ کې ولیټ تقریبا 100 پورې یو ایس ډي ټي مو ما سره، نو هغوی هم خپل فعالیت بند کړ. بیټ ګیټ ولیټ هغه زما 100 یو ایس ډي ټي اوس هم پکې بند پاتې دي، ترې راوځي نه، خو هغې ته به سلار وګورو. بیټ ګیټ نه وروسته اوس دا د اوکې ایکس هم دغسې اناونسمنټ وکړو. نو زموږ هېواد باندې بندیزونه ډېر زیات شروع دي، الله دې رحم وکړي. نو ځکه مې دا خبر درکړو چې کوشش وکړئ دې نه وروسته تاسو په باینانس، بایبیټ، ګیټ ډاټ آی او، کیو کوین او دغسې ایکسچینجونه چې دي په دې کې اکاونټ جوړېږي په افغانستان کې. په بایبیټ کې اکاونټ څنګه جوړېږي د هغې په اړه ما ته ویډیو جوړه کړې وه، د ویډیو په سر کې بای بټن کې هم کتلی شئ، ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته، ویډیو په اینډ سکرین کې هم شته. په باینانس کې اکاونټ څنګه جوړېږي، ویریفای کېږي، هغه ویډیو هم درته جوړه کړې وه، د ویډیو په سر کې هم کتلی شئ، آی بټن لینک کې، ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته. په همدې ډول سره ملګرو میکس ګلوبل کې ما درته طریقه ښودلې وه چې په کوم ډول سره اکاونټ جوړېږي. نو میکس ګلوبل ویډیو هم د دې ویډیو په سر کې بای بټن کې لینک یا ډسکرپشن کې تاسو کتلی شئ. په دغه ایکسچینجونو کې تاسو کولی شئ چې اوس اکاونټ جوړ کړئ، ویریفای یې کړئ. ځکه چې اوکې ایکس نه تېر شئ، او که د چا اوکې ایکس کې پیسې وي اوسه پورې ترې ویډرا کړي نه وي، نو کولی شئ چې اوس یې ویډرا کړئ. دلته ما ته یو بل ایمیل راغی ملګرو، ما ته د ویډرا په اړه باندې ما دوی سره خبرې وکړې. نو هغه ایمیل ما ته داسې وکړلو چې مثال دلته تاسو په سکرین کې ګورئ، ډیر رحمان الله، thank you for contacting OKX support team, we acknowledge your inquiry. یعنې مثال تاسو چې کومه انکوایري ما ورته د افغانستان په اړه دا خبره وکړه، دوی ویل چې مونږ مثال ناخوښ یو په دې باندې چې په افغانستان کې OKX خپل سروس څنګه کړو، بند یې کړلو.
اوکي ایکس په افغانستان کې نور څنګه کوي نوي اکاونټونه نه جوړوي صحیح ده نو دوی بیا هلته لیکلي چې مثال however you can still register and log in XX to OKX wallet OKX Web3 wallet وایي تاسو کولی شئ چې استعمال یې کړئ استفاده ترې وکړئ خو ایکسچینج نه تاسو نشئ کولی ایکسچینج کې فعالیت بند شو په افغانستان کې خو OKX Web3 wallet نه موږ استفاده کولی شو یو Web3 wallet وي یو ایکسچینج وي صحیح ده نو Web3 wallet نه تاسو کولی شئ دې نه وروسته هم پکې اکاونټ جوړ کړئ ویریفای کړئ wallet کې خو جوړېږي نو اوس دلته لیکلي چې مثال تاسو if you not a resident of Afghanistan you may proceed لکه مثال د نور ډېر خبرې ماته لیکلي بیا ما د withdraw په اړه دوی نه پوښتنه وکړه further you can still use the withdrawal function please log in and proceed with the withdrawal تاسو یې کولی شئ مثال که تاسو اکاونټ وي په OKX تاسو کولی شئ چې withdraw وکړئ مشکل نه لري په OKX exchange کې زما زول اکاونټ سره پیسې دي را سره د نور څه زاغه ته withdraw کوم باینانس بایبیټ یا کوم بل ویلټ ځکه نور فعالیت بند کړو کېدای شي اول ایکسچینج کې فعالیت بند کړو دینه وروسته په زمونږ هغه withdraw هر څه بنديږي نو خبردار چې اوس نه د OKX exchange خپل پیسې ولېږو بایبیټ یا باینانس یا مکس ګلوبل کوم بل یو exchange یا کوم بل ویلټ ته نو دا ټول نه خبردار دا معلوماتو ملګرو د سره شیر وکړه په دې هیله چې ویډیو په شوي ځکه زه غواړم چې هر یو نوی اپډیټ تاسو په وخت سره خبر کړم تر بل ویډیو پورې ښه وخت ښې شېبې په لوی الله مو سپارم خدای پامان